خو دا ملک په مرستو په فقر او په دې باندې اباد کېدلی نه شي تر څو چې موږ په خپل ملک کې ابادي ونه کړو. نو ابادي الحمدلله دغه وسې چې تا ته چې دغه 2-3 غټ کارونه سوي دي، نور هم انشاءالله موږ کوشش کوو لکه څنګه چې په کابل کې هم دغسې یو غټ سهامي شرکت جوړ شو چې تقریبا 2.5 میلیونه ډالره پانګونه کیږي. نو دا په کرا اخته انشاءالله کارونه برابریږي. دا نیستي و فقر و غربت دا د بنده د لاسه نشته، دا د الله پاک له جانبه دی. دغه مسکنت او دغه دنیا چې یو چا ته ورکوه کېږي دا د هغه انسان لپاره امتحان دی. الحمدلله در تحت حاکمیت نظام اسلامی وحدت، اتحاد، امنیت سرتاسری در این وطن تأمین شد. یک وطندار اهل هنود ما از شرق تا به غرب، از شمال تا به جنوب میتواند سفر کنه. نن زموږ ټول زربناوي چې دي دفتري هغه اساسات چې دي هغه ټول مابین تللي دي. نو کله چې اسلامي حکومت جوړیږي یا یو نظام جوړیږي نو د ملت امیدونه نور وابسته کیږي.